د رابعه مور په محل کې یوه معمولي نوکره وي او د رابعه اخلاق او عادتونه د ملکو او شهزادګو په شان وي. خو یوه ورځ د رابعه مور ډېره زیاته بیماره شي او د هغې بیماری د رابعه دپاره یو امتحان جوړ شي. د کهانۍ په شروعات کې موږ ګورو چې د رابعه مور محل ته د کار دپاره لاړه شي او رابعه د کور په کار کې مصروفه شي. د رابعه مور په محل کې ډېر زیات په مهنت سره کار کوي، خو یوه ورځ چې هغه کور ته راشي نو ډېره زیاته بیماره شي او د هغې په کور کې چې هغې سره څومره پیسې پرتې وي هغه د رابعه د مور په بیمارۍ ولګي. یوه ورځ د رابعه مور هغې ته ووایي چې بچې زه ډېره زیاته کمزوري شوې یم او دې نه پس زه نور کارونه نشم کولی او زموږ په کور کې هیڅ څیز د خوراک دپاره نشته. چې په دې سره رابعه خپلې مور ته ووایي چې تاسو هیڅ فکر مه کوئ او د نن نه به زه ستاسو په ځای محل ته د کار دپاره ځم او ما دا فیصله کړې ده چې زه به ملکې ته ستاسو د بیمارۍ په اړه کې حقیقت بیانوم. هر کله چې رابعه د محل طرف ته روانه شي نو د هغې په زړه کې یو عجیبه یره وي او د هغې په زړه کې د یرې نه سیوا حوصله وي. کله چې هغه محل ته لاړه شي نو ملکې ته د خپلې مور د بیمارۍ په اړه کې ووایي. ملکه د خپلې زړې نوکرې په وجه د هغې لور لا په محل کې کار ورکړي. خو په محل کې شهزادي ملایکه د رابعه نه ډېر زیات نفرت کوي ولې چې رابعه ډېره زیاته ښکلې او هوښیاره جنۍ وي او شهزادي ملایکه نه غواړي چې څوک هم د هغې نه سیوا ښکلې وي. یوه ورځ شهزادي ملایکه رابعه ته ووایي چې ته د محل کار ډېر په احتیاط او په ښې طریقې سره کوه ولې چې دا محل دی ستاسو د غریبۍ جونګړه نه. چې په دې سره رابعه هغې ته ووایي چې شهزادي زه به تاسو له د شکایت موقع بالکل نه درکوم. دې نه پس شهزادي ملایکه او د هغې مور رابعه له ډېر زیات سخت کارونه ورکړي او په هغې باندې د محل ټولې صفایانې شروع کړي. هغې ډېر زیات ظلم شروع کړي ولې چې هغې غواړي چې دا ډېره زیاته ستړې شي او دا کار پخپله پرېږدي. یوه ورځ چې رابعه د محل په باغ کې لګیا وي نو د هغې خپه وښویږي او هغه راغورځېدو واله وي چې دغه وخت شهزاده ایان راشي او هغه د غورځېدو نه بچ کړي. شهزاده ایان هغې ته ووایي چې ما په اول ځل په محل کې یو داسې جنۍ ولیده چې په هغې باندې دومره سیوا کارونه کولی شي. چې په دې سره رابعه شهزاده ایان ته ووایي چې زما مور ډېره زیاته بیماره ده او زه د هغې په ځای کار دپاره راغلی یم. شهزاده ایان رابعه ته ووایي چې د نن نه پس ته په محل کې کار نه کوي او ته به د باغونو خیال ساتي. چې په دې سره رابعه د هغه شکریه ادا کړي او د هغې په زړه کې د شهزاده ایان دپاره مینه پیدا شي. یوه ورځ چې رابعه په شاهي باغ کې لګیا وي ګلونو له اوبه ورکوي او هغه ډېره زیاته ستړې شي نو هغه په یو بینچ کینی او د اسمان طرف ته ګوري او سوچونه کوي. چې په دې کې شهزاده ایان راشي او هغې ته ووایي چې تا د څه باره کې سوچونه کول چې تا ته زما د راتلو احساس ونه شو. چې په دې سره رابعه هغه ته ووایي چې ما د کار باره کې سوچونه کول. شهزاده ایان هغې ته ووایي چې ما ته معلومه ده چې تا د څه باره کې سوچونه کول او ما ته دا هم پته ده چې په تا په محل کې ډېر زیات ظلم کیږي خو زما په وس کې چې څومره هم کیږي زه به ستا مدد کوم او ستا نه دا بوج به کموم. بل طرف ته د شهزادي ملایکه په زړه کې د رابعه دپاره نفرت رس تر رضا سیوا کیږي او یوه ورځ هغه د شیشې څه ګلدستې راوالي او هغه ماتې کړي او د هغې الزام په رابعه ولګوي. کله چې رابعه د هغې شیشې راغونډوي او د هغې لاسونه ډېر زیات زخمی شي چې دغه وخت کې شهزاده ایان راشي او د هغې لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیسي او د هغې زخمونه صفا کوي او په هغې پټۍ ولګوي. دې لیدو سره د رابعه په زړه کې د شهزاده ایان دپاره مینه نوره هم سیوا شي او هغې ته دا پته ولګي چې شهزاده ایان هم هغې سره مینه کوي. کله چې دا خبر شهزادي ملایکه ته ورسي چې د هغې ورور رابعه سره مینه کوي نو هغه خپله مور خبر کړي او ملکه او شهزادي ملایکه د رابعه خلاف یو خطرناکه منصوبه جوړه کړي. یوه ورځ شهزادي ملایکه خپل د ټولو نه قیمتي هار راواخلي او د رابعه په پرس کې یې کیدي
او سحر چغې شروع کړي چې په محل کې غلا شوې ده او زما هغه قیمتي هار چا پټ کړی دی. دې خبرې اورېدو سره ټول خلک او شهزاده عیان او د هغه مور او پلار هم بهر راوځي. شهزادی ملائکه ټولو ته وایي چې هغه هار رابعه پټ کړی دی. رابعه په جړا شي او خلکو ته وایي چې ما هار نه دی پټ کړی. په دې سره شهزاده عیان هم ډیر زیات غوسه شي او خپلې خور ته وایي چې ته دروغ وایي او رابعه داسې نشي کولی. چې په دې سره شهزادی ملائکه خپل رور ته وایي چې ته د رابعه د پرس تالاشي په خپله واخله. شهزاده عیان ډیر زیات مجبور شي او هر کله چې هغه د رابعه پرس کولاو کی نو د هغې نه هغه قیمتي هار راوباسي. هغه ډیر زیات خپه شي خو هغه د خپلې خور د سازش نه بالکل ناخبره وي. دې لیدو سره بادشاه هم ډیر زیات غوسه شي او هغه حکم ورکړي چې رابعه دې د محل نه وباسل شي او که چا هم آینده دا د محل په خوا کې ولیده نو دا دې قتل کړی شي. د رابعه د محل نه د وباسلو نه پس شهزاده عیان ډیر زیات خپه وي ولې چې هغه دا سوچ کوي چې رابعه داسې غلط کار چرته هم نشي کولی او د هغه په رابعه باندې ډیر زیات یقین وي. خو د هغې باوجود ټول ثبوتونه د رابعه خلاف وي. خو شهزاده عیان ته دا هم معلومه وي چې شهزادی ملائکه او د هغه مور د رابعه نه ډیر زیات نفرت کوي او په دې نفرت کې هغوی هر څه کولی شي. د دې دپاره هغه د محل ټول نوکران او د ټولو کسانو نه تپوسونه شروع کړي. د محل ټول نوکران هغه ته وایي چې مونږه شهزادی ملائکه د رابعه د پرس خوا کې لیدلې وه او دغه شان هغه د محل د کیمرو په ذریعه ټول حقیقت ښکاره کړي او هغه ته دا معلومه وي چې دا ټوله منصوبه شهزادی ملائکه او د هغه مور د رابعه خلاف جوړه کړې وه او هغه دا فیصله وکړي چې دا ټول ګواهان او ثبوتونه به بادشاه ته ښکاره کیږي. هغه د خپل پلار خواله لاړ شي او هغه ته وایي چې دا هر څه زما خور شهزادی ملائکه کړي دي او دې سره په دې منصوبه کې زما مور هم شامله وه. بادشاه هغه ته وایي چې تا سره د دې هر څه باره کې ثبوتونه یا ګواه شته. په دې سره شهزاده عیان خپل پلار ته وایي چې ما سره ګواهان هم شته او ما سره د دې خلاف ثبوتونه هم شته. شهزاده عیان د محل هغه نوکران راولي کوم چې شهزادی ملائکه د رابعه د پرس خوا کې لیدلې وه او د کیمرو ټول ثبوتونه خپل پلار ته ښکاره کړي. بادشاه چې دا هر څه وویني نو هغه ډیر زیات غوسه شي او هغه دا سوچ کوي چې دا دومره غټ جرم زما لور او زما ښځې په شریکه کړی دی او هغه دا حکم ورکړي چې زما لور دې د محل نه بهر په یو وړوکي شان محل کې قید کړی شي چې هغې ته د خپلو غلطو احساس وشي او شهزاده عیان ته ووایي چې ته رابعه واپس محل ته راوله. دې خبرې اورېدو سره شهزاده عیان د رابعه کور ته لاړ شي. شهزاده عیان چې وګوري نو رابعه د خپلې مور په خدمت کې لګیا وي. شهزاده عیان د رابعه خواله لاړ شي او هغې ته وایي چې زه ستانه د معافي غوښتو دپاره راغلی یم ولې چې زما خاندان والو تا باندې ډیر زیات ظلمونه کړي دي او په تا یې دومره غټ الزام لګولی خو ما ته او زما پلار ته اوس دا ټول حقیقت ښکاره شوی دی او هغه زما خور له هم سزا ورکړه او زه دلته کې تا پسې د محل ته د بوتلو دپاره راغلی یم. رابعه چې دا خبره واوري نو هغه ډیره زیاته خوشحاله شي او هغه شهزاده عیان سره روانه شي. هر کله چې هغه محل ته لاړ شي نو بادشاه دا اعلان وکړي چې یو څو ورځې پس به د شهزاده عیان او د رابعه واده جوړیږي او دغه شان د شهزاده عیان او د رابعه واده شي او هغه دواړه ډیر په خوشحالۍ ژوند تیرول شروع کړي.